د پښتون پلس قدرمنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم او تازه خبر ته. اسلامي امارت د ډالرو قاچاق کوونکو ته سزا ټاکلې. د ریاست الوزرا پرون سه شنبه په یوه خبرپاڼه کې ویلي له دې وروسته څوک نشي کولای د هوایي ډګرونو له لارې تر 15,000 او د ځمکې سرحدونو پولو له لارې تر 500 زیات ډالر له افغانستانه بهر ولېږدوي. په خبرپاڼه کې ویل شوي که څوک له ټاکل شوي اندازې ډیر ډالر له هیواده بهر ولېږدوي تر 1 کال بند سزا به ورکول کیږي. خبرپاڼه کې راغلي د هر 1 میلیون ډالرو د لیږد مقابل کې به 1 کال تر 1 میلیون کم د 100,000 په مقابل کې به 1 میاشت او له 100,000 د کمو ډالرو په مقابل کې به تر 10 ورځو بندي کیږي. په ورته مهال د ریاست الوزرا په خبرپاڼه کې ویل شوي چې هیواد ته د سیمې هیوادونو د اسعارو او کرنسیو راوړل هم منع دي. په همدې حال کې د دفاع، کورنیو چارو وزارتونو او استخباراتو څخه غوښتنه شوې چې له هیواده بهر د سرو زرو اسعارو، قیمتي ډبرو او تاریخي اثارو د قاچاق مخه ونیسي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که د ویډیو په اړه څه نظر لرئ کومنټ کې راسره ولیکئ. د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.